اسلامي امارت د کاپیسا ولس ته د امن پیغام راوړی. السلام علیکم، علیکم مبارکه. جوړ خې تکړه طبیعت د خیر خیرت د کرای ده لا خو څه مشکل نه و کنه خدمت شته مګه ته خو وخت لري مخته کس ان شاء الله منو چا خو نه ضروري خدمت شته مګه ته خو برشنا برشنا زن دی مل دل باران سرا برشنا برشنا زن دی مل دل. دا پیغام د بېسارو قربانیو په پایله کې لاسته راغلی او اوس ولس ته ډالۍ شوی. د مینې او ورورګلوۍ ډېوې خورې دي، لاسونه سره ورکړل شوي او د وطن آبادۍ ته لستوڼي رابډ وهل شوي دي. ولس یې راغلی امن د الله مهرباني بولي او امنیتي ځواکونه د شپې او ورځې لا ډېرې هڅې کوي چې ولس لا هوسا وي. الحمدلله با آمدن امارت اسلامی در جامعه ما که ملت ما خواهان صلح و امنیت بود، صلح و امنیت فعلا برقرار است. ما از امنیت راضی هستیم. مردم 100% همکار است، به خاطر از اینکه در سایه امنیت و آسایش جامعه پیشرفت میکنه، مردم پیشرفت میکنه، زمینه زندگی راحت و آسان به مردم میسر میشه. دا د پروان او د کاپیسا عمومي لاره ده، په دې باندې موږ دلته چک پین لرو. ښه شپه یې که ورځ یې الحمدلله زموږ چک پین برحاله دی او خپل فعالیت کوي. ساده ښه جوړې خیر ده فرایي ده. کوم ځای نه راغلی؟ تګاب نه راغلی؟ چیرې ځئ؟ ځئ په خیر ساده ښه جوړې خیر ده. کومه خوا نه راغلی؟ کوم ځای نه راغلی؟ چې کابل آمده یم. کابل اخلاص اور اخلاص هم موږ دلته چک پین ته اچولی ده، د ولس خدمت کوو. هغه که واورئ باران وي لمر وي په موږ باندې هېڅ هغه نه کوي. الحمدلله بسیار شکر است، خوب است، هیچ مشکل جار جنجال نیست. به خاطر امنیت ما بسیار خوب است، زحمتی که میکشن قابل قدر است. منده نباشی بیادر، خوب است، خیرت است، منده نباشی فقط همی زحمت تان بسیار ببخشی. اینا که استاد است به خاطر شما استاد است، بسیار ببخشی، تکلیف دادم، زحمت دادم. بخیر خو آمدی، در آخو انشالله تکلیف نشدی، کدام مشکل خو نبود. که باران چطور استی؟ خوب استی؟ خیرت خواسته انشالله. کجا میری بخیر؟ نجراو میری بخیر؟ کامیاب باشی. مهربانی بسیار ببخشی بیادره. ترتیبم برابر ده. ګوره تاسو چې هستئ خاص د دې ولس د خدمت دپاره هستئ. ستاسو مسؤلیت، ستاسو دنده د دې ولس خدمت دی. معنا پولیس د خلکو په خدمت کې، د خلکو د خدمت دپاره تاسو به داسې برخورد کوئ چې داسې د دې برخورد نه دا ولس دا ملت لذت واخلي. تاسو به داسې برخورد کوئ چې دا ولس دا ملت ستاسو د برخورد نه خوند واخلي، چې دا په دې پوه شي د داخل د اسلامي نظام په معنا پوه شي چې د اسلامي نظام معنی دغه ده. د اسلامي نظام معنا خدمت. چک پین کې به داسې اخلاق کوئ، دا خپل نظام، دا خپل اصول به خلکو ته ورپېژنئ چې د پولیس دغه اصول دي، د پولیس دغه هدف دی. نو انشاءالله داسې به نه وي چې تاسو نه څوک خفه شي. موږ خاص د دې دپاره راغلي چې دا چک پینونه وګورو. یو دا نه دا څه چې په دې کاپیسا کې نور چک پینونه دي، په دو باندې ګرځېږو، د دو پوښتنه کوو چې دوی ولس سره څه برخورد کوي، د دوی حالات څنګه دی، د دوی ودرېدل څنګه دي، د دوی د قوم، د دې ملت سره د دوی د برخورد څنګه دی، د دوی اخلاقو سره څنګه دي. نو موږ د دغه دپاره راغلي، په دغه خاطر باندې دلته ولاړ. نو زموږ پیام د خپلو مجاهدینو ته دا دی چې دا زموږ ولس دی او موږ د دوی عسکر یو. مسخد یعنې موږ د دوی خادمان یو، د دوی په خدمت کې یو. زموږ دوی سره دا خبره نشته ده
موږ د دوی خادمان یو، موږ د دوی د خدمت دپاره راوتلي او موږ به د دوی خدمت کوو. دې ولس ډېر رنج لیدلی، ډېر تکلیفونه یې لیدلي دي. 22 کاله 20 کاله په داسې حالاتو کې وخت تېر کړی دی چې دوی داسې یو په ډاډه زړه بازار ته نه دي کته شوي. نو دا اطمینان اوس موږ دې خپل ولس ته ورکوو چې انشاءالله موږ شپه ورځ ستاسې په خدمت کې او ستاسې خدمت به کوو. ټیټ مې مه ګڼه غورځنګ را باندې مه کړه، ټیټ مې مه ګڼه غورځنګ را باندې مه کړه، زه په دې افتادګۍ کې لوی کړنګ یم. وعلیکم سلام. مشرانو کې وای؟ شکر سلامت. کوم ځای نه راغلی د خیره؟ از جمال آور آمدیم میریم طرف کابل. څنګه خبر نشو؟ باران وریږي ډېر مه ګرځئ ګوره، یخني به مو شي. خیر لاړ شي. کوم مشکلات ستونزې څه خو نه وي، که صحیح تابعدار یو. خیر لاړ شي. سلام علیکم. خوب هستی؟ جور هستی؟ خدا مشکل خو نه داری؟ کوم جای نه راغلی د خیره؟ کابل ته ځم. سلام علیکم. ساده ښې جوړې صحت به ښه دی؟ ته ښې کوم ځای نه راغلی؟ صحیح ته راغلی. چېرته ځې؟ دفتر ته ځم. وظیفه لرې؟ ښه. کوم مشکلات؟ بیخي خیر راشي. پر پیکی چې سپینا واوره د کابل اوري خوږ به دې یاد زما په زړه غزل غزل اوري زمونږ د کلی ړنګ او بنګ یاره ستا غمونه زمونږ د کلی ړنګ او بنګ یاره ستا غمونه د مهاجر غریب د زړه پر وران محل اوري د مهاجر غریب د زړه پر وران. الحمدلله کاپیسا کې وضعیت د پخوا په پرتله ډېر ډاډمن دی. سل په سلو کې امنیت دی، قومونه مجاهدین سره یو دي، خوشحاله دي. الحمدلله امنیت ډاډمن دی. د جنایي جرمونو کچه چې په کاپیسا کې ډېره ټیټه شوې ده. د هغه وجه دا ده چې قومونه یعنې ولسونه هغه موږ سره په دې کې هماهنګ دي. یعنې د هغوی دپاره موږ د شپې او د ورځې سیستمونه داسې سره برابر کړي دي چې قوم او د مجاهدینو ترمنځ پکې هماهنګي ده. جنایي جرمونه الحمدلله کم شوي دي او دلته بیا اداراتو کې دننه په کاپیسا ولایت کې په امنیه قومندانۍ کې کوم چې جنایي مدیریت دی الحمدلله فعال دی، ملګري فعال دي، دروازې خلاصې دي. نو د جنایي جرمونو کچه ډېره ټیټه شوې ده. چک پاینټ کې د نظام او بیا په عموما کې د دې خلکو او د عوامو د خدمت دپاره راغلي یو. نه غواړو چې څوک دا نظام ړنګ کړي، دا نظام خراب کړي او دا کوم امن چې راغلی د امن فضا خرابوي. ولس ته مې د امن او د ډاډ پیغام دی. الحمدلله سل په سلو کې اطمینان دی، امن دی. ولس ته دا موږ د خپل نه باران واوره بل هېڅ چا ته دا په دې کې موږ خدمت غواړو چې واوره یې که جمع یې که باران یې، نو موږ د ولس په خدمت کې یو، هر وخت په خدمت کې. ما در قسمت تأمین امنیت یکی هماهنگی ادارات امنیتی ولسوالی سیاول کوهستان بهترین هماهنگی را دارند و دوم الحمدلله در قسمت تأمین امنیت مردم شریف ولسوالی سیاول کوهستان به همراه نیروهای امنیتی و ارگانهای کشفی و استخباراتی پوره همکاری و هماهنگی دارند. الحمدلله به این لحاظ و ما همراه مردم در هر قسمت مشکلاتشان در حل مشکلاتشان ما هم همکاری میکنیم. نیروهای امنیتی همکاری میکنن. فلحاظ الحمدلله امنیت در ولسوالی سیاول کوهستان از بخش جرایم جنایی و سیاسی الحمدلله گونه مشکل ما نداریم. الحمدلله. کاپیسا او د پولیس سره د ولس بېسارې مینې دا په ډاګه کړه چې ولس نه ورځې ته ګوري، نه شپې ته ګوري او نه باران ته. باران وریږي خو دوی کلک ولاړ دي او ورته ویل شوي چې امنیه قمندان ستاسو لیدو ته راځي. خوښ دي چې مسؤلین یې په هر حالت کې له حال او احواله ځان خبروي. شپه ده، دلته باران هم دی او غواړو چې د خپل ولسونو پوښتنه وکړو د شپې له خوا نه.
د خپلو پرسونل د ملګرو مجاهدینو پوښتنه هم وکړو، د پوستو لیدنه هم وکړو او یو پیغام هم ورکړو زمونږ ورونو ته کوم چې کاپیسا اوسېدونکي دي او یا په نورو ولایاتو کې دي یا بهر د هېواده دي چې د نورو وختونو په پرتله الحمدلله کاپیسا کې امنیت ډاډمن دی. په دې خاطر موږ خپله راوتلي یو چې د خپلو ورونو د شپې له خوا نه پوښتنه وکړو. بازار والا څنګه څه مشکل خو نشته؟ السلام علیکم. صاحب جوړ یې؟ خیر صحت ښه دی؟ صاحب جوړ یې؟ د شپې له خوا نه خو ناامني نشته؟ ناامني نه الحمدلله شکر ناامنی نیست، امنیت است. اما یک مشکل بزرگوار داریم که ما دینمی بازار اینمی منطقه که سایه نساجی است. ما اصولش سایه مردم شخصی است. اینمی منطقه را بازسازی کردیم و از پیسه شخصی خود آباد کردیم. حال امی خلاص شبوبین بارد که امی دا موضوع ده چقدر نساجی موضوع امی 500 میتیم صاحب میگویم 1000 میتیم. اگر 1000 میتیم 100% حالا 2000 میتیم. مگر 2000 میتیم با امارات خود و با دولت خود امور 4000 میتیم. اما صاحب حالا چی میگن با ما که از این برنده دکان متر میکنه تا آخر دکان متر 200. نه در شهر نو است، نه در وزیر اکبر خان است، نه در شیرپور است. ما همی عذر خود با شما بزرگای خود با شما امیرای خود کنیم که سر ما رحم شوه اینمی پیسه 100% بالا بره مگم بازار ما سقوط نکنه. دو باندې مونږ خبرم کړې وه د نساجي چې کوم نوی مسؤل امیر راغلی هغې سره هم مونږ دې باندې رئیس صاحب سره خبره شوې. بیا به یو دوه مشخص سپین ږیري ایدې خیر یو دوه مشخص سپین ږیري ولسوال صاحب په شمول د قمندان صاحب په شمول باندې به راشي، والي صاحب سره به کینو. په دې اړه باندې به مونږ یو تصمیم ونیسو. په دې کې ما ډېره خبره کړې، ولسوال صاحب په دې باندې آګاه دی. دا موضوع به حل کړو. دا به د حل لپاره به یو طریقه وګورو. ولسوال صاحب ته خو په دې پوهېږي. ما ترتیب په خیر دی او د صحیح ده انشاءالله. خوشحاله یې د طالبانو له مجاهدینو نه که نه؟ خداوند که به تو آمدیم در دفتر پیش تو آمده بودیم که تایی صاحب از ولسوال صاحب پاسپورت از قماندان صاحب امنیت از کل ما هم در خدمت هستیم. ما از منطقه شروع تا بازار ډیره مننه. دا اوس چې مونږ بارانه کې راوتلي یو یعنې دې وجې نه مونږ کوشش دا چې ستاسو خدمت وشي. باران ته ونه ګورو، برف واورې ته ونه ګورو، شپې ورځې ته ونه ګورو، چې تاسو را سره خوشحاله یې، تاسو ته امن وي، تاسو ته خوشحالي. مونږ به تکلیف تېروو، تاسو به خوشحاله وو. دا دین دی، دا اسلامي امارت دی، دا زموږ ستاسو شریک هېواد دی، شریک نظام هم دی. نور زموږ زړه او د تعمیر دروازې ته خلاص دي، راځئ به د دې خلکو په نمایندګۍ باندې. ما تا خو مخکې لیدل کړي وو. آمده بودم او پیرا پیشت که کیسران صاحب باز امون صحیح ده انشاءالله. صحیح صاحب بخیر. السلام علیکم. ایسا بزرگوار ماندنش خوب هستی؟ بخیر. صحت ښه دی؟ شکر ایسا. خوشحاله یې؟ خوشحال. یخ خو نشته ډېر؟ نه ګرم هستی. مجاهدین خنک نمیخوره. ښه ماشاءالله. یخني ده، باران دی، نو خوشحالي په دې ده چې د دین خدمت، بیا خوشحالي په دې ده چې وطن خدمت ده. نو داسې خو به انشاءالله خوشحاله یې. بله خوشحاله. باران نه خو به تکلیف ډېر نه یې؟ نه څه تکلیف. ښه ښه. دویمه دا ده چې کوشش دا پکار دی عام خلک چې ولس زموږ ستاسو قومونه دي هغه هم زموږ ستاسو نه خدمت غواړي. په موږ تاسو باندې حق دی. صحیح ده؟ انشاءالله خو به انشاءالله انشاءالله. اوس څنګه یې؟ ته جوړ یې؟ مشکل خو نشته؟ ته څنګه یې بچي؟ څه کوې بچیا؟ تکلیف خو نشته اوس؟ طالبان نه خو ناراضه نه یې؟ طالبان نه خو ناراضه نه یې صاحب؟ صفا ووایې که نه ځان له شمه که ځان له راته وایې. ما کجام راضی راضی دی؟ چرا نه؟ ډېره ښه ده انشاءالله. شاید باشی پیش ما خدمتانه میکنیم. راضی یې بچی؟ سبق وایې که نه؟ سبق مکتب؟ ډېره ښه. السلام علیکم. انشاءالله اوس السلام علیکم. طالبان نه خو تکلیف نشته؟
زړه لاس کېده ووایه، لاس په زړه کېده ووایه، تکلیف خو نشته. دا چې باران و موږ په دې خاطر راغلو یا واوره وه چې ستاسو پوښتنه وکړو، تاسو زموږ یې موږ ستاسو یې. موږ اوس عیسایدو ته راغلو، دا عیسایدو ولسوالي ده چې پوښتنه وکړو مجاهدینو نه چې د دې وضعیت څنګه دی او د عامو خلکو سره برخورد څنګه دی. څنګه یې؟ زیړ یې؟ یخني خو نشته؟ باران ده؟ مشکل خو به نه انشاءالله. باران سره د واورې سره تا ته خو به تکلیف نه وي. ښه خوشحاله خو یې؟ دویمه چیک پاینټ باندې چې ولاړې عامو خلکو سره د برخورد څنګه دی؟ عام خلک چې تېرېږي را تېرېږي برخورد دې ورسره ښه ده؟ دا خلک چې دی عام خلک قومونه دا ولسونه کوم چې په دې ګاډو کې ځي او راځي د سره نیک چلند پکار دی، خدمت یې پکار دی، د دوی په موږ باندې ډېر حق دی. صحیح دی، حق پیدا کوو. ښه خوشحاله خو یې؟ قمندان صاحب دې څنګه دی؟ قمندان صاحب نه خوشحاله یې؟ قمندان صاحب وضعیت څنګه دی؟ الحمدلله وضعیت نورمال دی. ښاغلی ترابي وایي چې موږ د ولس خادمان یو او تر خپلې وسې به مو هڅه دا وي چې ولس ته خدمت وکړو. موږ خو د ولس د هوسایۍ دپاره، د آرام دپاره او د خوشحالۍ دپاره شپه ورځ هم زیار ویستلی دی. یعنې موږ د ورځې هم د قومونو منځ ته ورځو او قومونه ځان ته راغواړو، د قومونو منځ ته ورځو، د هغوی دپاره هم شوراګانې جوړې کړي دي. د شپې هم وخت ناوخته ناڅاپه موږ ورځو، د هغوی پوښتنې کوو، د هغوی دوکانونو ته ورځو، د هغوی د سړک په سر باندې د هغوی نه پوښتنې کوو. یعنې دغه پروان ته تېره شوې لار، پنجشیر ته تېره شوې لار، یعنې کابل ته تېره شوې لار، په دې باندې وخت په وخت باندې موږ چیک پاینټونه اچوو او بیا د هغوی د پوښتنې کوو چې تاسو ته خو به تکلیف نه وي، تاسو ته خو به مشکل نه وي. الحمدلله د اسلامي امارت د دغه نظام نه، اسلامي امارت د دغه ملګرو نه ډېر خوشحاله دي. موږ نه باران ته کتلي دي، موږ نه واورې ته کتلي دي، نه موږ شپې ورځې ته کتلي دي، خو د ولس د ارامۍ او د هوسایۍ دپاره زیار او تکلیف ایستلی دی او الحمدلله ولس را سره خوشحاله دی او موږ د هغوی سره خوشحاله یو. د هغوی دپاره هم دغه ترتیبونه د چیک پاینټونو منظم دي. سلام علیکم. څنګه ځان له روان یې؟ گلدان بودم میرم پس شرکت یې؟ مشکل خو نشته؟ لاره کې خو تکلیف نه و؟ حصه دو حصه اول؟ هیچ گپی نیست شکر. طالبان نه خوشحاله یې؟ شب کار میکنم هیچ گپی نیست فضل خدا. باران دی، باران ته چې مجاهدین ولاړ ستاسو خدمت ته ولاړ خیر ببینم. مشکل خو به نه انشاءالله؟ خوشحاله خو یې؟ کم ناامني خو به نه یې؟ نه قاری صاحب خوشحاله اوسئ، خوشحاله خیر اوسئ. د کاپیسا ولس ته پیغام دا دی چې ورونو تکرار موږ دا خبره وایو چې دا کاپیسا هم خپله ده، د افغانستان هم خپل دی. کوشش وکړئ که بهر میش هیوادونو کې وي هم چې خپل کاپیسا ته راشي. کاپیسا کې امنیت دی، کاپیسا کې امن 100% کې ډاډمن دی. موږ چې شپې رونوو، تکلیف تېروو، د ورځې ګرځو د پاره دی چې د کاپیسا عامو خلکو ته امنیت وي، خوشحالي وي. نو د کاپیسا عام ولس ته پیغام دا دی چې موږ ستاسو اولادونه یو، موږ ستاسو ورونه یو، موږ ستاسو بچیان یو، موږ به خپل ځان تکلیفوو، موږ به خپله شپه شبګیروو، موږ به په ځان باندې تکلیف تېروو خو تاسو ته به خوشحالي درکوو. موږ ستاسو 24 ساعته یعنې هر وخت ستاسو په خدمت کې یو. نو زموږ د زړه او زموږ د تعمیرونو دروازې، زموږ د قمندانیو، د ولایتونو، د لیواو، د استخباراتو، زموږ دغه نظام دروازې ستاسو پر مخ خلاصې دي. هر وخت تاسو کولی شئ چې موږ ته راشئ او موږ هم په خدمت کې یو.